पाकिस्तान की په غیر قانوني توګه استوګن غیر ملکی کډوالو ته پاکستان پرېښولو کې صرف 4 ورځې پاتې. पाकिस्तान کې په غیر قانوني توګه استوګن افغان وګړو ته ورکړی شوی وخت کې صرف 4 ورځې پاتې شوي. کراچي کې موجود افغانیان سخت پریشانه. د ښار په هغه ځایونو کې د افغانیانو ګڼه ګوڼه زیاته په نظر راځي چېرته نه چې بسونه روانېږي. سخت په مشکلاتو کې غیر افغان کډوال پریشانو تر دې حده راکېباسلي چې په هیڅ بند یې نه پوهېږي. افغان کډوال وایي چې نه خو پاکستان پرېږدي او نه د دې نه خبر یو چې افغانستان د دې کډوالو لپاره خپل هیواد کې څه بندوبست کړی دی. که نه ځو نو ګرفتاره کیږو او که ځو نو وس نه لرو او نه څه بله آسره مو شته. مشکلات سره ډیر مخ یو. هلته مو ځای ټکانه نه ده معلومه او دلته هم پاکستان حکومت وایي چې تاسې ووځئ. نو موږ مجبورې ده موږ وځو بایجانه چې ساره جیل ته مو اچوي یا تکلیفات راکوي یا زنانې جیلونو ته بیایي نو دا موږ ته غټه مشکلات دی. څوک ځایونه لري هغه ځایونه څوک نه اخلي. دلته کاروبار ته مو نه پرېږدي. پولیس والا مو تنګوي. پیسې رانه اخلي. وروره دغه بله ورځ زما 2 ورونه نیولي وو په 5,000 روپۍ مې راخلاص کړه. بله ورځ یې بیا نیولي وو بیا مې راخلاص کړه. نو دا خو زه هره ورځ نشم ورکولی. څومره خلک روان دي د غونډ مزدوران خلک روان دي چې کیم امیر خال ته هغه نه درېمي تکه چې ویلې چې هغې دلته خپل ترتیبي صوبکتوب د اقوام متحده چې کیم سیټیزن کارډونه دي هغه ورسره شته ده. دا چې څومره کسان روان دي د غونډ غریبان روان دي دغې دپاره که چیرې اقوام متحده یا پوس چې کوم اوس نوی حکومت جوړ شوی دی یو ترتیب وکړو تکه چې ویلو چې کورونه جوړول ترتیب دی چې دغه ته لږ روپۍ زیاتې کړو او کومک ورسره وکړو دا غریب خلک دی تکه چې ویلو چې ورته دغه کورونه نشته دا خو 40 کالونه دلته آباد دي. افغان کډوال په دې زیات په اذیت کې دي چې سره د ماشومانو او کډو یو خوا او بل خوا د ستغو سره مخ یو. بلخوا وفاقي وزیر داخله یو ځل بیا بیان ورکړی چې په هیڅ صورت ورکړی شوي وخت کې اضافه نشي کېدلی. د راتلونکي میاشتې لومبنۍ نیټې نه به ګرفتارۍ شروع شي. نعمت زاده، خیبر نیوز، کراچۍ.